د افغانستان د ودانۍ او پرمختګ څو ډیر مهم او پراختیایي راپورونه خپاره شوي. د هیواد په 3 ولایتونو کې ستر سوداګریز مارکیټونه او ترمینلونه جوړیږي. دغه سوداګریز مارکیټونه د څه اړوند او په څومره موده کې به جوړ شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کندوز ځایي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په مرکز کې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت د غلو دانو یو سوداګریز مارکیټ جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د کندوز ښاروال رسنیو ته ویلي چې تر دې وړاندې په دغه ولایت کې د غلو دانو د پیر او پلور لپاره منظم او معیاري مارکیټ نه و، نو له همدې امله په ښار کې بې نظمي ډیره وه او له دې وروسته به په منظم ډول د غلو دانو د پیر او پلور ترسره کیږي. د بغلان ځایي چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د 362 میلیونه افغانیو په لګښت د سپین زر په نوم د یو ستر سوداګریز مرکز د جوړولو چارې د یاد ولایت د والي له لوري په رسمي ډول پیل شوي دي. د بغلان والي یادې پروژې په دغه ولایت کې د رغنیزې پراختیا په برخه کې مهم ګام بللی او زیاته کړې ده چې د افغان واکمنۍ په بیا حاکمیت سره د بغلان د سړکونو، شرکتونو او فابریکو بیا رغولو ته په اساسي توګه ځانګړې پاملرنه شوې ده. د لوګر ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د معیاري ترانسپورتي ټرمینلونو د جوړولو په موخه د ځمکو د تثبیت لړۍ پیل شوې او ډیر ژر به د ټرمینلونو د جوړولو عملی چارې پیل شي. د لوګر د والي ویاند رسنیو ته ویلي چې د یادو پروژو اساسي موخه د ترانسپورت د منظم سیستم رامنځته کول، ولسي خلکو ته د تګ راتګ اسانتیاوي او په ولایت کې د دولتي خدماتو د سیمې پراخول دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.